دوستانو سلام او وخت مو په خیر. زه مرهون یم. نن مو د پښتو ژبې یا په عمومي توګه د ژبپوهنې د بنسټونو 5م درس ته ښه راغلاست وایم. د نن په درس کې موږ شاید تاسو ته ډېرې نوې خبرې حتی هغه خلک چې د ژبپوهنې سره ډېرې نږدې اړیکې لري شاید هغو لپاره زه ځینې ډېرې جالبې او نوې موضوعات ولرم. زه د ژبپوهنې د عمومي کومې تیوریانې چې موجودې دي په نړیواله توګه له هغو سره ډېر موافق نه یم او خپل نظریات لرم. یوه بدبختي چې د افغانستان په ټولو علومو کې راغلې هغه دا ده چې هر بهرني چې په نوم کې مستر و یا جان و یا یوسکی یا پوسکی یا په آخر کې اوف و یو بل شی اضافه و په سوان پکښې کې و نو موږ د هغه خبره تر هر چا محترموي. ولې معمولي خبره دا ده چې موږ انسانان په ټوله نړۍ کې ژوند کوو. تحقیقات، څېړنې او موضوعات اوس مهال په نړۍ کې د یوې دقیقې خبره ده که یو کتاب په امریکا کې چاپېږي په 3 دقیقې کابل ته رسېږي، که یو کتاب په کابل کې چاپېږي په 2 ثانیو کې امریکا ته رسېږي. اوس نړۍ د یو کلي حیثیت لري. نو نظریات چې څنګه په نوره نړۍ کې د اجتماعي علومو په اړه دي همدغسې په تیزۍ په وروسته پاتې هېوادونو کې هم دي. که څه هم چې د تخنیکي او تکنالوژیکي لحاظه هغه مسایل چې طب دی، انجینري ده، ساینس دی، نور دي، هغو کې به موږ دومره پرمختګ نه یې کړی. ولې په اجتماعي علومو کې زه د دې ادعا لرم چې حتی موږ کېدلی سي چې تر ټولو د نړۍ تر اکثرو پرمختللو نړۍ ډېر مخته واوسو. زه د ژبپوهنې د څانګو په اړه نوي نظریات لرم، د ژبپوهنې د علم په اړه نوي نظریات لرم چې کېدای سي ځینې یې تاسو ته په زړه پورې وي. زموږ نننی درس د ژبپوهنې د علم په اړه دی. ژبپوهنه هره پدیده چې په نړۍ کې منځته راځي لومړی یوازې هغه پدیده مطرح وي، وروسته د هغه پدیدې په اړه تجربې، نظریات او مفکورې رامنځته کېږي او دغه نظریې، تجربې او نظریات بالاخره په یو علم بدلېږي. ژبه د بشر سره یو ځای راپیدا سوې وه او تر ډېره وخته پورې دغه علم خلکو له فیلالوژي یا تاریخ سره یو ځای ځکه مطالعه کوه چې د انسان د تاریخ او د بشر د پیدایښت سره ارتباط درلودی. مګر وروسته دا شی په تخصصي توګه راپیل سو، د علم په حیث مطرح سو او بالخصوص چې کله موږ 15مې پېړۍ ته راځو او د چاپ امکانات زیاتېږي او د ژبو په اړه تحقیقات پیلېږي، ژبپوهنه د یو جلا مسلک په حیث رامطرح کېږي. د دغه علم دپاره په عربي ژبه کې د علم اللغه یعنې د ژبې علم، په انګلیسي کې د لینګویسټیک چې اصلا ریښه یې له نورو ژبو څخه راغلې ده چې د لینګویسټیکا یا د لینګوا او استیکا یعنې لینګوا ژبه او استیکا پوهنه چې یوناني کلمه ده د هغه څخه منځته راځي. که څه هم چې د دغه څه مخکې یونانیانو د فیلالوژي سره یو ځای مطالعه کوه مګر وروسته په تخصصي توګه رابېل سو او دغه علم په پښتو ژبه کې د ژبپوهنې په نوم رامطرح سو. د ژبپوهنې علم په خپل سیر کې له ډېرو زیاتو پیچومو څخه تېر سوی دی چې په راتلونکو درسونو او لوستونو کې به یې پلا د نړۍ ژبپوهنه مطالعه کوو او بیا به د پښتو ژبپوهنې په اړه چې تقریبا له 18مې پېړۍ را شروع کېږي او تر 21مې پېړۍ اوج ته رسېږي دا ټول مسایل به ستاسو سره شریک کړل سي. مګر د نن درس مو د ژبپوهنې د علم پر څانګو دی چې یو له اساسي ترینو او د ژبپوهنې د بنسټونو یا د فنډامنټلز اف لینګویسټیک د اساسي ترینو موادو څخه شمېرل کېږي ستاسو سره شریک کېږي. زه د ژبپوهنې په بنسټونو کې په مختصره توګه دا نظریات ما وړاندې کړي دي. ولې زه ډېره اتکا پر تاریخي ژبپوهنه کوم او په دې کې ما د نوو تحقیقاتو او نوو څېړنو په پایله کې د ژبپوهنې نوې څانګې له نوو تعریفاتو او نوو اړخونو سره تشریح کړي دي. تاسو ته به نه یوازې دا چې دا به تاسو ته ډېر جالب وي بلکې تاسو ته به انشاءالله د قناعت وړ وي. د دې کتاب په 285یم مخ کې ما د ژبپوهنې د څانګو په اړه د یو خورا پراخ او د ډېرو زیاتو ماخذونو پر اساس یو نوی تحقیق کړی دی او د هغو پایله او درس ستاسو سره شریکوم. د ژبپوهنې څانګې هغه وخت لا ډېرې او پراخې سولې چې ټکنالوژي د انسان په ژوند او د بشر په تاریخ کې ځان ته ځای ونیوی. هر علم په 20مه پېړۍ کې د تخصص خواته لا په ګړندۍ توګه ولاړی. کله چې په 20مه پېړۍ کې دغه تخصصي حالت ډېر جدي سو نو ورسره په څانګ کې د هر علم جلا جلا څانګې رامنځته سولې. په پخوا وختونو کې یو ښه ویش ترسره سوی و چې هغه د ژبپوهنې 2 څانګې موږ ته معرفي کولې. یوه نظري ژبپوهنه وه او بله تطبیقي ژبپوهنه وه. ولې له هغه وروسته چې کومې څانګې رامنځته سوې وې هغه تر ډېره ځایه پورې معقولې ځکه نه وې چې د هغه وخت سره وي او په معاصره نړۍ کې هماغسې ارزښت نه لري لکه څنګه چې باید وای.
په وروستیو حالاتونو کې ځینو کسانو کوشش کړی دی چې پر پښتو ژبپوهنه ځینې نوې نومونې اضافه کړي. چا جوړښتي ژبپوهنه رامنځته کړې ده په داسې حال کې چې تشریحي ژبپوهنه خپله جوړښتي ژبپوهنه ده. چا نور نوي نومونه رامنځته کړي دي چې اصلا په پښتو ژبه کې د دوی بدیلونه شته، هیڅ اړتیا یې نه لیدل کېږي چې هغه په هغه توګه مطالعه شي. چې په هغه بحثونو کې ایرانیان پر دې باندې ډېر زیات کوشش کوي او ځینې مثلا دوی د ادراکي ژبپوهنې مسله مطرح کوي، یعنې درکي ژبپوهنه خپله د ذهني ژبپوهنې یو له مهمترینو بحثونو څخه دی چې په پښتو ژبه کې موجود دی. زه د دې پر ځای چې دغه نظریات ډېر چلنج کوم او ډېر بحث ورباندې وکړم، راځم مستقیم په خپل بحث شروع کوم. موږ په عمومي توګه ژبپوهنې علم په دوو څانګو ویشو: نظري ژبپوهنه او تشریحي ژبپوهنه. نظري ژبپوهنه په عمومي توګه ټول هغه نظریات چې د ژبې په اړوند نظر ورکوي له پیدایښته یې تر اوسه پورې ټوله په نظري ژبپوهنه کې ده. دا په دې خاطر چې عملي اړخ نه لري، یوازې د نظر په توګه وړاندې شوي دي. په دغه نظري ژبپوهنه کې په عمومي توګه ټول ژبني آرونه او پرنسپونه او عمومیات راځي او پر دغه بحث کېږي چې اول دا شی دی، ژبه دا شی ده، ژبه داسې پیدا شوې ده، د ژبې په اړه نظریات دا دي، د ژبې پیدایښت دا دی. مګر کله چې دغه نظریات را اخلو او په مالي توګه یې پر ژبه باندې تطبیقوو، نو بیا هغه له نظري ژبپوهنې څخه وځي او په تطبیقي ژبپوهنه کې تطبیقېږي. نو ژبپوهنه شاید ما په لومړۍ خبره کې اشتباه ویلي، نظري ژبپوهنه او تطبیقي ژبپوهنه. نظري ژبپوهنه یعنې د ژبې اړوند نظریات، او تطبیقي ژبپوهنه همدغه نظریات پر ژبه د تطبیق ترسره کول د تطبیق. خو دغه څانګې هر یوه ځان ته دغه لري، نورې څانګې لري. لومړۍ څانګه د نظري ژبپوهنې تاریخي ژبپوهنه ده. د تاریخي ژبپوهنې په اړه یو ډېر غیر معقول او غیر منطقي تعریف موجود دی. په نړیواله توګه د هیسټریکل لنګویستیک یا تاریخي ژبپوهنې په اړه عمومي نظر دا موجود دی چې د ژبې تحولات مطالعه کول، د ژبو مقایسه کول په تاریخي ژبپوهنه کې راولي. چې دا یو معقول نظر ځکه نه دی که چیرې موږ د ژبې تحولات او د ژبې مقایسه کول په تاریخي ژبپوهنه کې راولو، بیا نو د ژبو پیدایښت، د ژبو مرګ، د ژبې دغه اوږد سیر دا په چیش کې راولو. نو ما د خپلو څېړنو پر اساس نوی د تاریخي ژبپوهنې تعریف رامنځته کړی دی چې د امریکایي ژبپوه نوام چامسکي سره مې شریک کړی دی او د نړۍ نورو ژبپوهانو ته مې استولی دی او تر ډېره ځایه پرې مثبت دغه راغلی ده. هغه دا دی چې تاریخي ژبپوهنه ټول هغه مسائل چې د تاریخ په اوږدو کې ژبې ته ورپېږدي او د تاریخ سره ارتباط لري، ټول هغه تحولات، ټول هغه څانګې راوتل، د ژبو مقایسه، د ژبو اوښتونونه، دا ټوله په تاریخي ژبپوهنه کې مطالعه کېږي. ځکه د یوه علم، د یوه چا، د یوه شي له پیدایښت تر مرګه دغه ټوله دوره چې مقایسه کېږي او کتل کېږي، د تاریخ یو تعریف چې موږ په مکتب کې کړی و دا و چې د تیرو انسانانو کړه وړه د حالاتو او ځای په نظر کې نیولو سره مطالعې ته تاریخ وایي. نو د ژبې له پیدایښته، د ژبو تر مرګه، د ژبو تر اولادونو پیدا کېدلو، یعنې دا د ژبې اولادونه دي، دا نوې ژبې چې د نورو ژبو څخه راوځي، دا ټوله په تاریخي ژبپوهنه کې مطالعه کېږي. په تاریخي ژبپوهنه کې موږ معمولاً د نړۍ ټولې ژبې مطالعه کوو، مګر دغه تاریخي ژبپوهنه هم ځان ته څانګې لري چې لومړی یې تاریخي تطبیقي ژبپوهنه ده چې موږ د ژبې په اړه تطبیقي عملیې ترسره کوو او د تاریخ په اوږدو کې په تطبیقي توګه یوه ژبه مطالعه کوو. دوهم تاریخي پرتلیزه ژبپوهنه ده چې په پرتلیزه توګه ژبې د تاریخ په اوږدو کې سره مطالعه کوو. د پښتو دري مقایسه، د پښتو یو بلې ژبې د اوستا مقایسه، د اوستا او د سانسکریت مقایسه، د انګلیسي او د فرانسوي مقایسه، دا پرتلیزه تاریخي ژبپوهنه ده. او تطبیقي ژبپوهنه یوازې د پښتو ژبه په تاریخي تطبیقي توګه کتل، دا تاریخي تطبیقي ژبپوهنه ده. له هغه څخه وروسته موږ راځو په تاریخي ژبپوهنه کې یو بله تر ټولو مهمه څانګه لرو چې هغه د نړۍ ژبې دي. د نړۍ د ژبو مطالعه تاریخي ژبپوهنه کې کېږي چې مثلا لومړی یوه ژبه وه، دغه ژبې څنګه کثرت کړی دی. اوس په نړۍ کې 12,000 ژبې دي. دغه 12,000 ژبې د 8 څخه تر 12 پورې د یونسکو د قوله دي. مګر نور دغه دا امار دا چې له 4 څخه تر 8 دي، نور دا چې د 3 څخه تر 6 دي. مګر په عمومي توګه موږ یو پرنسپ او اصول لرو چې د نړۍ ټولې ژبې په 12 کورنیو کې ویشلې دي. دغه 12 کورنۍ چې موږ مطالعه کوو، دا د تاریخي ژبپوهنې د نړۍ د ژبې د مطالعې د څانګې کار دی. نو تاریخي ژبپوهنه لومړی څانګه یې تاریخي تطبیقي شوه، دوهمه یې
تاریخي پرتلیزه شوه. درېیمه یې د نړۍ ژبې د نړۍ د ژبو مطالعه ده. او څلورم یې د ژبې تاریخ دی، د ژبې عمومي تاریخ دی چې ژبه څنګه را پیدا شوې ده. دا یو عمومي بحث دی. خو موږ دغه د ژبې د تاریخ په اړه دوې نوې څانګې رامنځته کړو چې دواړه د ژبې د تاریخ پورې اړه لري، چې یو د ژبې عمومي تاریخ دی چې یعنې د بشر ژبه څنګه رامنځته شوې ده، بل د ژبې اختصاصي تاریخ دی چې موږ د یوې مشخصې ژبې تاریخ مطالعه کوو. له تاریخي ژبپوهنې څخه وروسته موږ په نظریاتي ژبپوهنه کې جغرافیوي ژبپوهنه لرو چې موږ د جغرافیو او سیمو پر اساس باندې ژبه ګورو چې لهجې معمولا په دغه بحث کې ډېر راځي. مثلا موږ وایو چې د مشرقي لهجه، موږ وایو د جنوبي لهجه، موږ وایو د کونړ لهجه، موږ وایو چې د پلانکي ځای لهجه د سیمو په اساس، یا موږ وایو چې د پاکستان ژبې، موږ وایو د پامیرونه ژبې، موږ وایو د امریکا ژبې، موږ وایو د اروپا ژبې. د جغرافیو پر اساس د ژبې مطالعه په جغرافیوي ژبپوهنه کې ترسره کیږي. له هغه څخه وروسته ټولنیزه ژبپوهنه ده. د ټولنې او ژبې ارتباط، د ژبې تاثیرات پر ټولنه، د ټولنې تاثیرات پر ژبه، د ژبو تاثیرات یو پر بل، دا ټوله په ټولنیزه ژبپوهنه کې د مطالعې بحث دی چې د نظري ژبپوهنې یو بله مهمه څانګه ده. د ټولنیزې ژبپوهنې وروسته موږ بله مانیزه ژبپوهنه لرو چې د کلماتو معنا مطالعه کیږي. مثلا دې ته کتاب وایي. ولې کتاب وایي؟ ځکه دا لیکل شوی دی، کتبه د کتابت څخه اخیستل شوی دی. مثلا ډېر نور، مثلا انسان دی. ولې انسان دی؟ ځکه انس و محبت لري. هر کلمه ځان ته یو معنا لري چې دا د مانیزې ژبپوهنې کار دی. او د معناو کتل په مانیز مسایلو کې راځي چې دې ته سیمنټیک هم وایي. له هغه څخه وروسته ارواپوهنیزه ژبپوهنه ده چې له اروايي اړخه موږ دې ته سایکولنګویسټیک وایي یا سایکولوژیکل لنګویسټیک ورته وایي، چې یو له مهمترینو بحثونو څخه دی چې دلته یې زما سره 3-4 کتاب شته په دې اړه چې د روانشناسۍ له لحاظه پر ژبو باندې مطالعه کیږي او په دې اړه زیات مؤثر دغه شته. له هغه څخه وروسته د پنځمې څانګې څخه وروسته شپږمه څانګه د نظري ژبپوهنې ژبذهني ژبپوهنه ده چې دې په ادراکي ژبپوهنه موږ ته معرفي کوي. ژبذهني ژبپوهنه په د ذهن او ژبې ارتباطات مطالعه کیږي چې دا ان له یونانو څخه شروع شوې ده. د ژبې او ذهن ارتباط، د ذهن او فکر ارتباط، دا ټول هغه مسائل دي چې په ژبذهني ژبپوهنه کې مطالعه کیږي چې دا د یونان څخه ما قبل دغه مسائل را شروع وه. اوومه څانګه غیر انساني ژبپوهنه ده. غیر انساني ژبپوهنه له حیواناتو سره د انسان ژبه، د انسان ژبه له ټکنالوژي سره، دا ټوله په غیر انساني ژبپوهنه کې مطالعه کیږي. د انسان له حیوان سره تلیفوني، دا هغه څه دي چې دغه کیږي. او موږ دغه غیر انساني ژبپوهنه هم په بیلابیلو څانګو ویشو چې لومړۍ څانګه اشاري ژبپوهنه ده. دا غیر انساني ژبپوهنه ځکه ده چې مثلا موږ په سړک را روان یو، سره اشاره وینو، دا ټکنالوژي موږ ته دغه کوي چې خطر دی، یا موږ ته یو تیر راشي چې داسې ولاړ شه، دا اشاري ژبپوهنه ده. یا موږ خپله یو چاته وایو چې اشارې کوو، دا د انسان د خولې وتلي الفاظ نه دي، مګر په اشارو پوهول دي چې دې ته اشاري ژبپوهنه وایي. او دا د نظري ژبپوهنې د نظري ژبپوهنې د غیر انساني ژبپوهنې لومړۍ څانګه ده. د دغه څخه وروسته ټکنالوژیکي ژبپوهنه ده. اوس مثلا موږ راولاړېږو او چاته زنګ ووهو او هغه ته چې خبرې کوو، دا د ټکنالوژي په وسیله زموږ د پیغام انتقال یا د میسج لیکل، دا ټوله د ټکنالوژي کې. یا مثلا پخوا زیګنالونه وه، بیپ 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 دا یوه معنا درلوده، مګر بیپ 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 بله معنا درلوده. دا ټکنالوژیکي ژبپوهنه ده. یا مثلا د ایمیلونو استول، دا ټوله په ژبپوهنه کې دغه مسایل. بل د غیر انساني ژوندي موجوداتو ژبپوهنه ده. د حیوانانو خپل په منځ کې، د آس په منځ کې، د مرغانو په خپل منځ کې، د مرغانو د انسانانو په منځ کې. انسان مثلا پیش ته پیش پیش وایي، سپي ته کوچ کوچ وایي، یا مثلا کیش وایي، کړه وایي. دا د غیر انساني ژوندي موجوداتو ژبپوهنه ده چې یو له مهمترینو بحثونو څخه په ژبپوهنه کې شمارل کیږي. تر دې ځایه پورې دا د تشریحي د نظري ژبپوهنې بحث و. د بحث د نه اوږدېدو په خاطر د یو بلې ویډیو ته د تطبیقي ژبپوهنې درس چې بله ورځ به یې ستاسو سره شریک کړو، پر همدې ځای درس راټولو. موږ په عمومي توګه په لومړي سر کې ژبپوهنه په دوو څانګو وویشل: نظري ژبپوهنه او تطبیقي ژبپوهنه. په نظري ژبپوهنه کې ټول نظریات چې د ژبې اړوند مطرح کېږي هغه په نظري ژبپوهنه کې مطالعه کېږي. ټول نظریات چې په تطبیقي توګه پر ژبه کتل کېږي هغه په تطبیقي ژبپوهنه کې مطالعه کېږي. د نظري ژبپوهنې بېلابېلې اووه څانګې دي. لومړۍ څانګه یې تاریخي ژبپوهنه ده.
په تاریخي توګه د ژبې مطالعه د له تاریخي لحاظه چې تاریخ سره سره کم ارتباط دا په تاریخي ژبپوهنه کې کتل کېږي د ژبو پیدایښت د ژبو مرګ د ژبو تحول د ژبو پرتله د ژبو مقایسه د ژبو یو د بل سره کتل دا په تاریخي ژبپوهنه کې ترسره کېږي دوهم تاریخي تطبیقي ژبپوهنه ده په تطبیقي توګه د ژبپوهنې کتل دي چې دا د تاریخي ژبپوهنې لومړۍ څانګه ده دوهمه څانګه تاریخي پرتلیزه ژبپوهنه ده په پرتلیزه توګه د تاریخي ژبپوهنې کتل بل دریمه څانګه د نړۍ ژبې دي چې د نړۍ ژبې مقایسه کېږي مطالعه کېږي چې 12 کورنۍ دي او هغه ویشي کتل کېږي بل د ژبې تاریخ دی یو په عمومي توګه د بشر د ژبې تاریخ دی بل په اختصاصي توګه د یو مشخصې ژبې دی دا هغه څخه وروسته موږ جغرافیوي ژبپوهنه د دومې څانګې په حیث د نظري ژبپوهنې لرو چې د جغرافیو پر اساس باندې ژبه مطالعه کوي بل ټولنیزه ژبپوهنه ده چې د ټولنې له اړخه یا په ټولنیزه توګه ژبه مطالعه کېږي د ټولنې د ژبې ارتباط د ژبې د ټولنې ارتباط د ژبې تاثیر پر ټولنه د ټولنې ارتباط پر ژبه د یوې ټولنې د ژبې تاثیر پر بله ټولنه دا ټوله په ټولنیزه ژبپوهنه کې د بحث وړ مسایل بله مانیزه ژبپوهنه ده چې د کلماتو د جملو د عبارتونو معناوې مطالعه کوي چې دا د سیمانتیک په نامه هم یادېږي بله ارواپوهنیزه ژبپوهنه ده چې د اروايي لحاظه د ژبې مطالعات ترسره کوي د هغه څخه وروسته شپږمه څانګه ژب ذهني ژبپوهنه ده چې په اوس مهال کې خلک ورته ادراکي ژبپوهنه وایي ژب ذهني ژبپوهنه یعنی د ذهن کې د ژبې او ذهن ارتباط دا ټوله په ژب ذهني ژبپوهنه کې مطالعه کېږي اوومه څانګه غیر انساني ژبپوهنه وه چې دا هم خپل ځان ته څانګې لري چې له انسان څخه پرته د ژبپوهنې بحثونه دي چې هغه هم موږ په بېلابېلو څانګو ویشلي چې لومړۍ څانګه یې اشاري ژبپوهنه ده چې اشاري ژبه مطالعه کوي دوهمه ټکنالوژیکي ژبپوهنه ده چې د ټکنالوژي او ژبې ارتباطات تشریح کوي او بل د غیر انساني ژوندیو موجوداتو ژبپوهنه ده چې د حیواناتو ترمنځ د ژبې بحث پکې کې مطرح دی موږ به راتلونکی درس تطبیقي ژبپوهنه له خپلو ټولو اړخونو سره چې ډېر زیات دي او یو وسیع بحث دی ستاسې سره شریک کړو او ستاسې د پاملرنې لپاره به ډېر جالب او دلچسپ وي د اوس دپاره مو په خدای سپارم پر خپلو کورونو پاتې سئ لاسونه مو پرېولئ او له کرونا ځان وساتئ تر څو نړۍ له کرونا په امن کړو د سرلوړي اباد او سوکاله افغانستان په هیله ژوندي او اباد اوسئ که مو سوالونه درلودله لطفا سوالونه مو راته پرېږدئ